څو ورځې وړاندې د افاربنو چشمۍ سیمه کې چې د چاپې په مهال د پولیس او ملزمانو ترمنځ د ډزو په مهال یو پولیس والا وشل شوی وو او بیا پولیس ځوابي کاروایی کې د ملزمانو د کور ټول سامانونه مد کړي او سوځولي وو د دغو دواړو افسوسناکو پیښو پر ضد را جوړه کړې شوې جرګه کې د کلی خلکو د صوبایي حکومت او ایجی پولیس نه غوښتنه کړې چې د دې پیښې د په آزاده توګه تحقیقات وکړي د جرګې ګډونوال تورونه لګوي چې پولیس په ملزمانو چپا په نیم قبایلي سیمه کې واهلې ده چرته چې یو پولیس والا وشل شوی دی او بیا پولیس د انتقامي کاروایی د پاره راغله د ملزمانو په کور کې زنانه ماشومان یې زوراولي ژړاولي او د کور ټول سامانونه یې ورنس وځاولي مت کړي او وړي دي چې دغه بخي یو هر عیني انتقامي او نفرت خورون کې قدم دی پولیس ته چې ته بالکل چاپېغه وای تر دریمه مفرور نسا تو حق ته پولیس حکومت یې مشغه تو سره په دا خبره باندې تو سره مش نه غږی چې ته چاپې په مش موای امارسا خو لکه د کور به عزت یا د شزینا به عزت یا د کورې سوال یا د سامانه سوال دغه حق نه پولیس ته نه چا دشته دغه چې د پښتنې ځای نه دي غنم یې سوي دي او هغه نه بعد پریجینا سوي دي او د شمسیه مت کړی دي کاټینا سوي دي نن دا کاټین دغه به بلشتنه دي شیرک نیولای دغه وکړي هغه نه بعد دغه سوي دي او یې نو بالغ بچای وړای دغه په ولادت شه باندې پولیس چې ګاډي نه کیسه ډایرکټ لوډ ایجنسی ته په کور باندې چپا نه لګېدلې هغه نه بعد چې تقریبا 1 غنټه 9 غنټه رسا پولیس بار و د هغه نه بعد روغی په کور چپا ولګېده او اړیکې مشیم یې وړای تقریبا 15 سے 16 سال تک عمر وی د ډومل پولیس تانه سره اړوند د چشمای خلک وای کده دې پیښه په آزاده توګه تحقیقات ونه کړي شي نو د پولیسو او عوامو ترمنځ نه یوازې د زړونو فاصلې زیاتې دي شي بلکې د پولیس متعلق د خلکو په ذهنونو کې شاکونه او سوالونه نور هم غځېدلې او خورېدلې شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.